مونږ د اختر ورځ وه یو دوه ورونو له مروغه وکړله چې هغه دواړه مونږ سلام له پاسولو چې داسې سلام وکړو نو چغې کړې داسې وجړل مې ولې جاړئ ما ته وی مولي صاحب مونږ د یو مور او پلاره پیدا نه یو هغې یو وی زما پړه څه تېرېدل چې د سره زما تعلق نه و هغې بل وی زما پړه نو ما د خدای ظالمانو ښه په دې اړه کې په یو بل پسې خپه وی ولې م دا روغه نه کوله د یو پلاره د موره پیدا یو نن یو بل ته اختلاف ته ولاړ دي پیسې به پیدا شي غرور به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو پلار به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو مور به پیدا نشي رشتہ ډیر خوږ څیز دی دا مه کټ کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تره راښکاره شو زما تره اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه نن موږ د تره سره څه حال دی نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار دی تره په مثل د پلار دی نن زمونږ د تره سره څه حال تره ته مونږ نن په څه حال ګورو دا زمونږ رشتې دي همونږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټولو رشتې کټ کړي دي رشتې کټ پرتې تره نه پیژنو ترور نه پیژنو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډېره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به مې الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یوه د پلار خور هغه هم د سړي تروري یوه د مور خور هغه هم تروري نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه نن موږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي نن موږ دا معلومات کړی نن موږ تلي یو نن موږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشته ده نو ټولو موږ رشتې کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي دی پیش شي الله ته دقه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي په عرش الرحم معلقة بالعرش ته به وزن د رشته دارۍ معلوم کې خو چې میدان محشر شي ستا به دلته فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش او هلته به رشته داري په عرش پورې ونښلي ستا به فیصله کیږي او رشته داري تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زه پرې کړی وم د خپل رحمت نه لر کې الله چا چې زه دنیا کې یو ځای کړی وم الله نن ځان ته رانږدې کړي نو چې ستا فیصله شروع وي برې نه در باندې رشته داري غږ وکړي چې الله د خپل رحمت نه لر کې لرې کې دنیا کې زه پرې کړی وم الله د خپل رحمت نه لر کې نو چې دلته دې فیصله شروع وي دلته در باندې رشته آواز وکړي د پاسه حدیث مبارک کې راځي وی چې کله الله دا رشته داري پیدا کړه لکه نه رشته داري وی اخذت بحق الرحمن دا د الله په ذات پورې ونښتله د الله د شان مطابق دا رشته داري په الله پورې ونښتله حدیث کې الفاظ دي مه 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 الله رشته دارۍ ته وی مکه مکه رشته داري ورته وی یا الله زه دې پیدا کړم ماله به اوس زما حق راکوې الله پیدا دې کړم خو حق به راکوې
زه پتا سره پناه غواړم، پتا سره پناه غواړم. خلق برازي ما به پرې کوي، الله ما به پرې کوي. نو وی الله پاک دی رشتہ دارۍ ته وی چې اے رشتہ دارۍ ته په دې راځئ چې څوک تی یو ځای کې د ځان سره یو ځای کمه، څوک تی پرې کې د ځان نه لر کمه، په دې راځئ. وی دې رشتې ورته وی چې او الله په دې راځئ. وی الله رشتہ دارۍ ته وی چې دا د حق شو ما تعالی در، دا د حق شو ما تعالی درک، دا د رشتہ دارۍ حق دی. حق خوږې رشتې دي، د پیسو په وجه مکټ کوئ. المرء کثیر باخیه، نبی علیہ السلام وی سړی پرور ګڼ ښکاري، سړی پرور طاقتور ښکاري، سړی پرور مضبوط ښکاري، سړی پرور رور طاقت ته او مور شفقت ته. چې رور نه طاقت بنئ، چې مور نه نو شفقت بنئ. رور طاقت او مور شفقت دا ډېره خوږه رشته ده، دا مکټ کوئ. خصوصا د مور او پلار خو ګوره ډېر احترام وکړئ، روژه کې ډېر خیال وساتئ. زه واما که مونږ تاسو ته ډېر وایو چې د پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی، خو دا ستاسو ذهن ته نه پرې نه وتله د وسه پورې. که مونږ ډېر وایو چې د مور مخ ته په کتلو کې ثواب دی، نو ستا ذهن ته نه پرېوځي. زه واما خدای دې حج لبوزه او خدای دې عمرې لبوزه، خو چې مور در سره او یا د سره پلاری تا ته به پته ولګي. احادیث مبارکو کې راځي کعبې ته کتل دا عبادت دی او د مور مخ ته کتل دا عبادت دی. چې ته کعبې ته لاړ شي که نه او په مطاف کې ګرځې او د بیت الله طواف وکړي او داسې دې کعبې ته سړی وایي چې نیغ نیغ مې دې کعبې ته کتلې. چې حرم ته سړی وردند شي وایي چې دا کعبه به کله وینم، په سړي وارخطایي چې دا کعبه به کله وینم. نو چې داسې دې کعبې ته وګورې نو یو نظر دې کعبې ته وکړه او یو نظر داسې راواړوه، دا مور داسې ونیسه، دا مور داسې ودروه او یو نظر د مور دې مخ ته وکړه. دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي، یو برابر. دا کعبه د تا دپاره او تو سره په روژه کې دې جدا کړې ده، په روژه کې په هغې لوږې او تندې تېرېږي. په روژه کې تا ته مور دعا نه کوي ستا مره بدبخته نشته دی، چې په روژه کې درته مور خیرې کوي ستا مره بدبخته بل نشته. وایي دا کعبه ده او دا د مور مخ ته الله تا دا دواړه برابر کړي دي. دا د مور مخ د کعبې برابر دی او دا د پلار مخ د کعبې برابر دی. سړی ته هلته اندازه وشي. سړی چې حرم شریف کې طواف کوي چا سره مور وویني سړی سم زیریږي، یا سره پلار وویني سم زیریږي. ما یو کس ولیده هغه سره مور راغلی وه، به هر صورت مشران خو لږ زوروري، زه یې داسې مټ نه ونیومه وایي پېژندلم وی مولانا صاحب خو تا وی ستا تقریر مې اورېدلی و، تا وی چې د مور دومره لوی مقام دی. وی ما خو مور راوستې ده، وی زه خو یې ډېر ستړی کړم. ما چپ چې خبرې په اپله ونی، ما بس 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 په اپله به نه ځي. ما ته یې ولي مولانا صاحب، ما بس په اپله به ګوف نه بدلی، بس ځمه په اپله په دې خبره په اپله پسې مه ځه. بس الله به اجرم په دقې ستړي درکوي چې دې مور ستړی کړي او دقه ستړي عمره دې الله قبوله کړله. دې اړه کې مې ورته وی مې زه یوازې راغلی یم عمرې، له تا سره مور ده، زه عالم یم او عمره کومه. زه وایم کاش چې ستا عمره زما وي، زما دا ستا وي. ته به ماله د خپله عمره راکړې دا د مور سره چې دې وکړه. زه ستا دغې عمرې ته زیریږم چې کومه دې د مور سره وکړه، چې کومه دې د مور سره وکړله. د مور مخ او د پلار مخ دا خو موندنه شي. بختور خلق به بیا مې چاردام کو کته حرم شریف په کېناستم، خواته مې کس ناست داسې رات چاردام کې وکړه. ته مولانا صاحب ته یې میا بس ما به سړي ته زر ویا او زه یم لکه اوس په څه کیسې پاپه لکه وخو لکه ابه دو چې اوا تقریر چې کوي او موبایل کې ته یې میا او زه یم. مې مولانا صاحب ته یې میا وی بس خبرې دواړه کوو او دس وکړه. مې صحیح ده چې چاردام مې وکړو بره د حرم شریف غولي ته وختلو. ما ته یې وی مولي صاحب هغلته راته مور ناسته ده، مور به انتظار کوي. وی اوس مې طواف کو مور را سره وه، وی چې چکر هم پوره که وی دا مور مې ځان ته داسې ودروله. ما چې مورې د مولانا صاحب هغه تقریر مې یاد شو چې دا کعبه او دا د مور مخ برابر دی. وی سم نیغ نیغ مې د مور مخ ته وکتل. وی پورې مې کېنوله ما چې زه چاردام کو چې کته راکوش شو زما سره اتفاقي ته ور سلام وشو.
میله وشوه وی اوس مې مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مورې دا کعبه او ستا د مخ برابر دی ما ته اوس ستا د مخ اندازه وشوله پلاره ما اوس وپېژندلې زه هم ته پلار هلته بوځه چې وی پیژنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي صحابي ورته وی د الله حبیبه که سړی بار بار ګوري په مخه د مور مخ ته او د پلار مخ نبی علیہ السلام ورته وی چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي په مخه به الله اجر ورکوي چې د مور او پلار مخ ته ګورئ الله به اجر درکوي او بیا په رمضان المبارک کې مور ته وایه پلار ته وایي زه د روژه ماتې تیارومه ته کښېنه ابو وایي چې زه څه کومه وایي ته ماته لږه دعا کوه د روژه ماتې ټیم دی زه به دله شربت برابرومه ته دعا کوه زه به دله سالن برابرومه مورې ته دعا کوه یقین وکئ بیا به روژه راشي او کور ته به راشي خو مور به نه وي روژه ماتې به ماتئ خو مور به نه وي بیا به ډېر ارمان وکړي بیا به نظر پر روژه ماتې کې داسې په درستخان ګرځئ خو پلار به نه وي اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده